سلامونه د بالون د سوشل میډیا درنو څارونکو ستړي مشه یو وخت مو په خیر. تمه ده چې تاسې ټول ښه اوسئ او د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. ګرانو لیدونکو، دا د کونړ مرکزي لوبغالی دی او څنګ مې خواته مبارز ملنګ ولاړ دی. له ده سره غږیږو چې دی څوک دی او څومره وخت کېږي چې د هډبال میچونه ترسره کوي، بالر دی که بیټسمین. د دې په تړاو ځینې نورې پوښتنې هم دي، تر پایه مو مالتیا وکړئ. لومړي سر کې خو ملنګ صاحب تاسو ته ښه راغلاست او هرکلی وایو. مننه، خیر اوسې کورودان، تاسو تلویزیون او ستاسو لیدونکو نه ټولو نه مننه. خیر اوسې. نوم مې مبارز دی، کونړ ولایت اوسېدونکی یم. فعلا په انټر کلب میچونو کې لوبېږم. ډېره زیاته مننه، خوښ اوسې، خوشحاله اوسې. څومره وخت کېږي د هډبال میچونه ترسره کوې؟ زما خو دا 2-3 کاله کېږي چې د هډبال میچونه کوم. چا دې ته تشویق کړې چې ته هډبال لوبه شروع کړې؟ دا مې اول کې مې ټینس کوه، بیا زمونږ کوچ و بیا کونړی و چې هغه به زه ډېر تشویقولم چې ته راشه د هډبال میچونه وکړه، او کور کې مې ماما و چې هغه به زه ډېر تشویقولم چې هډبال میچونه وکړې او مخته لاړ شي. ډېرو سیالیو کې مې لیدلی ډېر ښه ځلیږي، ستا توپ اچونه هم ډېره غوره ده. لومړیو کې بیټسمین وې که بالر وې؟ زه اول نه بالر وم. بالر وې، فاست توپ اچوونکی. اوس انټر کلب سیالي روانې، دا دې لومړی ځل دی چې دلته لوبېږې که نه له دې وړاندې هم لوبېدلی وې؟ مخکې ما انټر کلب میچونه کړي وو، خو سږ کال شکر دی چې ښه پرفارمنس مې کړی، ښه روان یم. څومره سیالۍ دې سږ کال یې کړي دي او څو وکټې دې اخیستې دي؟ ما 2 میچه کړي دي، دا مې 3 میچ دی، 2 کې مې 10 وکټې اخیستې. درنو لیدونکو، مبارز ملنګ په 2 میچونو کې غوره توپ اچونه ترسره کړې ده او 10 وکټې اخیستې دي. په راتلونکي کې ورته لا هم بریاوې غواړو. دا بیا نو ډېر تېز توپ اچوونکی دی او تمه مو دا ده چې دا انشاءالله راتلونکي کې لا هم ښه ولوبېږي، د افغانستان ملي ټیم ته راشي او ښې بریاوې غواړو، ښه چانس غواړو. وروستیو کې د هیله څه ده، ارمان دې څه دی؟ نو زما خو دا ارمان دی چې اول انډر 19 وکړم، بیا داسې مخکې لاړ شم د خپل افغانستان. ډېره زیاته مننه، خوښ اوسې، الله دې خپلو ارمانونو ته ورسوه. درنو لیدونکو، زموږ د نن ورځې لنډه مرکه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا او بلې خپرونې چې ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم، په سپېڅلي رب مو سپارمه. هر چاته چې یاستئ ښاد اباد ښه ژوند ولرئ.